د پاکستاني رژیم منځګړیتوب او دوه ګونی چلند. د پاکستان د پوځ مشر د امریکایي پلاوي هرکلی په ملکي او د ایراني پلاوي په نظامي لباس کې کړی. د پاکستان د پوځ د مشر عاصم منیر له لوري د امریکایي او د ایراني پلاوو د هرکلي ترمنځ څرګند توپیر د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کاروونکو پام وراړولی دی. له خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو څخه ښکاري چې د پاکستاني رژیم د پوځ مشر عاصم منیر د امریکایي پلاوي هرکلي ته په ملکي او د ایراني پلاوي هرکلي ته په پوځي لباس کې ورغلی دی. د چارو شنونکي وایي امریکا تل د پاکستان د پوځي رژیم مشران د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په سیمه کې مامورین ګرځولي او ورته کړنې د هغو څو ګونو سیاستونو ښودنه کوي چې له څو لسیزو راهیسې د سیمې هیوادونو په وړاندې لوبولی دی. د پاکستان د پوځي چارواکو دغه کړنې د څو ګونو هغو سیاستونو څرګندونه کوي چې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د سیمې او منطقې په وړاندې کارولي دي او هم په عین زمان کې د لویو قدرتونو لوبې منطقې ته راوړي دي او منطقه یې ناامنه کړې ده. دویم دا چې امریکایانو تل دغه خلک مامورین ګرځولي دي او تل یې د دوی څخه ګټه اخیستې ده. د ټرمپ یوازینی د خوښې خلک هم دغه دوه کسان دي په پاکستان کې او دا هغه څه دي چې له ورایه څرګندوي چې دوی باندې سرمایه گذاري شوې ده او دوی امریکایان د خپلو اهدافو لپاره استفاده کوي. له شک پرته چې له ایراني چارواکو سره دغه ډول چلند د سیمې سره متفاوت چلند په معنا باندې ده او دوی تل په منطقه کې د لویو قدرتونو پروژې کارولې دي او تل یې منطقي ثبات پر ځای د لویو قدرتونو اهدافو لپاره کار کړی او د منطقي د بې ثباتۍ لپاره یې هڅې کړي دي. امریکایي او ایراني مذاکراتي پلاوو پرون 21 ساعته د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې خبرې وکړې چې په یو شمېر مواردو د اختلاف له امله خبرې بې له کومه توافقه بې نتیجې پای ته ورسېدې.